ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست کې ولسته د حساب ورکونې په نوم جوړ شوی مطبوعاتي کنفرانس کې د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلینو ولسته د رسنیو له لارې د 1403 کار لاسته راوړنو او فعالیتونو په تړاو معلومات ورکړل. د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق سعید وویل روان 1403 کال کې د جلال آباد ښار نهګونو ناحیو کې د داخلي عوایدو په لګښت شپږ څلوېښت رغنیزې پروژې پیل کړي چې 22 بشپړې شوي او پاتې نورې به په لنډه موده کې بشپړې شي. په 1403 مالی کال کې د داخلي عوایدو شپږ څلوېښت پروژې چې ټولو مجموعه لګښت یې تقریبا 655 میلیونه کېږي د ښاروالۍ له عوایدو تمویل کېږي او هغه تکمیل کېږي. په د نهو ګونو ناحیو کې تقریبا 42 پروژې د یونیفس لخوا تطبیق شوي او د تطبیق لاندې دي. هغه لګښت یې چې ده 315 میلیونه ده. د جلال آباد ښاروالۍ سکتوري رئیس وحید الله مخلص وویل جلال آباد ښاروالي په 1403 کال کې د ښار پاکۍ، واټونو روښانتیا، سرسبزي او یو شمېر نورو برخو کې پراخه فعالیتونه ترسره کړي. د جلال آباد ښاروالۍ سره په خوا کې ځینې همکارې موسسې هم کار کوي چې د هغې له جملې څخه یو موسسه د یونفس په نامه له موږ سره کار کوي چې دغې موسسې یوازینی هدف بې ځایه شوو او غریبو خلکو د کار زمینه برابرول دي. په خوا کې دې سره موږ سره د یون هابیټات موسسه هم کار کوي چې په درې مانحه کې د سیند د غاړې یو انساني دیوال جوړ تقریبا 280,000 امریکایي ډالر مصرف پرې راغی. خوا کې ورسره UNDP په نامه یو موسسه هم کار کوي چې دې په ښار کې د سولر او لایټینګ یو پروژه په کار اچولې ده او کارونه تمام شوي دي چې سولري برېښنا جوړوي د سړکونو لپاره. او په مانحه کې د سیند غاړې یو انساني دیوال موږ د څه موده مخکې افتتاح کړ چې په هغې باندې عملاً کارونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې انشاءالله ګډ اخیستنې ته وسپارل شي. بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ عوایدو رئیس قاري عبدالوکیل معاذ وویل 1403 کال کې جلال آباد ښاروالۍ ته 1 میلیارډ او 13 میلیونه هدف ټاکل شوی و چې په خبره یې د دلوي میاشتې تر 28 نیټې پورې بېلابېلو مدیریتونو 533 میلیونه عواید راټول کړي. د روان کال هدف 1 میلیارډ او 13 میلیونه افغانۍ، د روان 1403 مالی کال د دلوي میاشتې تر 28 نیټې پورې 533 میلیونه افغاني عواید راټول شوي. ټول مصارف 508 میلیونه افغاني شوي. د تحصیلي مدیریت په روان کال کې نږدې 50 میلیونه افغاني د باقیاتو له درکه راټول کړي. د جواز مدیریت په ښار کې 22,000 جوازونو د ویش له مخې 14 میلیونه افغاني عواید راټول کړي. د عوایدو عمده سرچینې په نهګونو ناحیو کې د تجارتي، دولتي او رهایشي ملکیتونو، د ښاروالۍ د ملکیتونو کرایي، ښار کې د هټیوالو د جوازونو او نورو قانوني او اصولي لارو څخه راټولیږي. د کنفرانس په وروستۍ برخه کې د ښاري حکومتولۍ رئیس مولوي سیف الرحمن شینواري وویل چې دغه ریاست د ښار بېلابېلو قشرونو سره ناستې کړي او د هغوی ستونزې له مسؤلینو او اړونده مقاماتو سره شریکې کړي دي. په جلال آباد کې مختلف قشرونه د علماء کرامو، د استافو د مشرانو سره، د مشورتي بورډ غړو سره، د عامو خلکو سره ناستی، د هغوی ستونزې اورېدل، د مشرانو سره شریکول دي. وخت په وخت باندې موږ مجلسونه کړي دي، د ادارو سره مجلسونه کړي دي او کېږي. یو مهم کار دا دی چې د شکایتونو د اورېدو کمیټه دا موږ ته رامنځته کړې ده او د هغې دپاره موږ یو مخصوص نمبر جوړ کړی دی چې خلک کولی شي چې د ټلیفون د لارې نه د هغوی سره رابطه وکړي، خپل مشکل ته پیش کړي، هغه مشکل په وخت باندې حل شي. هغه رجسټر کېږي او مرکز سره شریکېږي مشرانو سره. مسؤلینو په دغه کنفرانس کې د جلال آباد ښار پراخوالي ته د هڅو زیاتېدو خبره هم وکړه.